از شانیه ستا په حال لږ افسوس پکار دی ولې څه په دې دومره تعلیم او ایجوکیټ یې ټیم او ګرځې په شلېدلو چپلو کې مړه مسلمان اوس هم د ډېرو نه ښیمه څنګه ډېرو نه ښیي شکر دې ته راشي ګوره په زرګونو ښه کې ته شکر وسم ښه تکړه نر ځوان ښایسته ښکلی هلک دا به نور څه غواړې نو په ښایسته به څه کې دا خیرنې کپړې دا مرداره کوټي دا شلېدلې چپلې پرېږده مړه هلکه دا خو ته یار ما کنفیوز کې یار دا څه څه وایي کنفیوز دی کې څه دي مخامخ ښکارې کنفیوز کې زه خو وایم یار زما خو ډېره ښه زندګي ده یار ډېره خوشې زندګي دي ده دا څه وایي یار دا زندګي به ځان له بیا څنګه ښه کوو یو کار به کې خو لږ تکلیف پکې دی محنت پکې وایه مړه محنت ډیران بینک ته به د ډیران بینک نه کامیابېږي جي ډیران بینک ډیران بینک دا ډیران بینک دی د چا دا زه تا اوس ورولم وې دومره پکې څه نشته که مطلب ناکامه رالي یو دوه درې شپې بس بار دی او بس لږ داسې پنځه شپږ دولس دولس څپېړې کامیاب خو به شي که نه دا ستا کامیابي دا ده جوړې نو دوه درې څپېړې ته ما ووه زه راکړه یو زر لوټه ومې وه دوه درې څپېړې ما داسې څپېړو نه مه یېرېږه د ګوال به پکې که ګیر شوې نور پکې هېڅ هم نشته او کامیاب به پکې ډېر شي نه مړه ورځو والله به ستا په مشوره روان یم او سلام مه بیله زه در سره یم راځه راځه واه وګوره کنه شانیه و شانه 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 تورې سپلی شانه شانه کمې سپلی مې دله واغستې اوچتو پوندو والا سپلی دي او تا زما مخې ته ایښي دي واچو مړه واچو په خپو که خانیه یار سپلی خو دې واغشتې ضمیر مې ډېر خفه دی یار نه مني واه مونږ ولې سپلی واغستې او نه مني ضمیر خفه دی ولې بس هسې زړه مې سکون کې نه دی یار دا کار مونږ څه ډېر غلط نه کار خو غلط دی یار خو سپلی مې دله واغستې زړه مې دله خوشحاله کړو دا زړو سپلو نه مې خلاص کړې صحیح ده اوس دې یو ځای ته بوځم مړه سره بیا څه ګوته وکړې یار ونه یار هېڅ ګوته نه کومه جومات ته دې بوځم یو دوه رکعته نفل به وکړو د دې زړونو نه به هم د اخیر او دا غلط کارونه ختم شي خوښه مې څنګه دې خوښه ده خوښه مې ورځو سبحان الله یو غرماشم نږدې ولې لمر څومره تنګ کړی و یار نو بل لاس خو پټېږي هم نه چې پټی و ډېره ګرمي ده یار یالله مولا یو خو اخرې پنیم ختمه شوې ده هغه جګه نشته څادر خو پرېږده که نه پرېږده څادر یې شته انسان په لاس کې زموږ د سړي لپاره هېڅ هم نشته او د الله په زړه کې زموږ لپاره ډېر څه دي نوې څپلۍ دي ښه دا وجود مې سپک شو یار
تیره مونځ ډېر ښه شی دی ډېر برکت دی پکې څپلۍ څه شي څپلۍ څه شي لکه زما یو خبره وکړه ستا په مشوره باندې نوې سپلۍ واغېسته اوس ما نه سپلۍ راکړه اوس یې خوند وکړو دا زما چې نشته مشوره چا راکړې ده تا راکړې ده ما درکړې ده ته خو ګډوډ شې ظالمه ده ګډوډي خو به نه لرې څپلۍ وړي سپلۍ ما ته رسول ته وګوره ته رسول ته وګوره ما داسې یو کار وکړه سپلۍ خو لاړې که نه پیسې راکړه ماړه دا خبره داسې نه خلاصېږي ما ته پته ولګېده دا چې ته ما کله ځمکې ته نه راویشتې که نه لکه پاسه د مونږه زړو